بسم الله الرحمن الرحیم. باب التوبه. باب دې په بیان د توبې کې. قال العلماء، علماء کرامو فرمایلی دي چې التوبه واجبه من كل ذنب، د هرې ګناه نه توبه ایستل چې دي دا واجب دي. فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى، که ګناه بنده د الله ترمنځ و چې د الله تعالی حق و، لا تتعلق بحق آدمی، د بنده حق سره تعلق نو، فلها ثلاثة شروط، نو د دې درې شرطونه دي. چې د الله حق وو نو د هغې دپاره درې شرطونه دي. احدهما، یو د دې شرایطو نه، ان یقلع عن المعصیه، یو دا چې سمدستي به ګناه پرېږدي. والثاني، دویم نمبر شرط، ان یندم على فعلها، دویم دا چې د ګناه په کولو به پښیمانه شي. چې کم ګناه کړې ده په دې به دا پښیماني ظاهروي چې دا مې غلط کړي دي، پښیمانه به وي. والثالث، دریم نمبر شرط، ان یعزم، دا به عزم به کوي، الله یعود الیه ابدا، هیڅکله به دوباره نه راځي، یعنی آینده به دا زه ګناه دوباره نه کومه. نو دریم شرط دا چې کله اراده به وکړي چې آینده به زه دا ګناه دوباره نه کوم، نو دا ورته شرط شو. فإن فقد، که فقدانو احد الثلاثه، یعنی یو پکې نه و، احد الثلاثه یعنی درې واړو شرطونو کې یو شرط نه وي، نو لم تصح توبته، نو دا توبه صحیح نه ده. فإن فقد احد الثلاثه لم تصح توبته، که په دې درې واړو شرطونو کې یو شرط هم نه وي، نو توبه یې صحیح نه ده. او که د بنده حق نه د توبې شرطونه دې دپاره دا اوس بیانوي. وإن كانت المعصیة تتعلق بعدم، که دا ګناه د بني آدم حق سره تعلق ساتلو، فشروطها اربعة، نو د دې څلور شرطونه دي. هذه ثلاثه، درې خدا دي چې کم د الله تعالی حق په بیان کې بیان شو، درې خدا دي. او څلورم دا، وأن يبرأ من حق صاحبها، څلورم دا دی چې چا حق وي د هغه نه ځان خلاص کړه. نو خلاصولو طریقه دا ده، فإن كانت مالا او نحوه رده الیه، که مال یا د دې په شان بل څه وي نو هغه ته واپس کا، مالو بل څه نو هغه ته واپس ورکه، نو د هغې نه توبه بیا وباسه. وإن كانت حد قذف ونحوه، او که چېرته حد قذف و، په چا باندې د زنا تور لګولی و چې د زنا کړې ده، تا تور لګولی دی، بیا په خپله دغه خبره باندې چې کم دعوه دی کړې ده څلور ګواهان پیدا نه کړو، نو بیا اتیا دورې خو به وهلی شي. یا د دې په شان بل څه چې څه وي بل څه دې کړي وي، نو مکنه منه، د خپل ځان به د هغې ته حواله کړي چې هغه ترې نه بدله واخلي. او طلب عفوه، او یا دې د هغې نه معافي وغواړي، نو دغه طریقه ده. وإن كانت غیبة استحله منها، که غیبت وي نو د هغې نه دې ځان خلاص کړي، یا یې ترې نه معافي وغواړي، یا دې بل څه طریقه وکړي، نو ځان به ترې نه حلالوي چې هغه یې معاف کړي. ويجب ان يتوب من جميع الذنوب، دا هم واجبه ده چې د ټولو ګناهونو نه به توبه وباسي. فإن تاب من بعضها، که د بعضې ګناهونو نه توبه ویستله، صحت توبته عند اهل الحق من ذلك الذنب، نو حق پرستو علماو په نیز باندې د دې توبه چې ده دغه ګناه نه صحیح ده، ځکه چې د ګناه نه دې توبه ویستې ده، نو دغه شروط به پکې. وبقي عليه الباقي، د نورو ګناهونو نه توبه ایستل د ده په ذمه باندې دي. نو دا خبره چې د توبې وجوب باندې قرآن آیتونه دي، دا ظاهر شوی دی د اجماع د امت نه. د توبې و وجوب باندې قرآن او سنت اجماع امت دلایل موجود دي. قرآن او حدیث او امت په دې باندې اجماع ده چې توبه ویستل چې دي واجب دي.
او بیا امام نووي رحم الله آیاتونه روړي وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبه وباسئ الى الله الله ته جميعا ټول ايها المؤمنون ای مؤمنانو لعلكم دې دپاره چې تاسو تفلحون خلاصې بیا مومئ، تاسو کامیاب شئ. اول نه چې تاسو کم حرکتونه شوي دي د هغې نه توبه وکئ. راتلونکي وخت دپاره چې څومره نارینه زنانه دي د الله نه دې ویریږي، د خپل ټول حرکات سکنات چال چلن دې بالکل صحیح کی، نو تقوا دې اختیار کی، د ګناهونو نه دې ځان بچ کی. پکار دا ده نو په دې دواړو کې چې دې یعنی په دې کې یعنی ځان بچ کول د ګناهونو نه تقوا اختیارول، نو په دې کې کامیابي ده. نو لعلکم تفلحون دې دپاره چې تاسو خلاصې بیا مومئ، تاسو کامیاب شئ. نو کامیابي هم دې کې ده. بل وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه، او دا چې معافي وغواړئ ربکم د رب خپل نه، ثم بیا توبو وباسئ الیه هغه ته الله رب العزت ته توبه وباسئ. او بل ځای کې الله رب العزت فرمایي یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا، ای هغه کسانو آمنو چې ایمان مو راوړی، توبو وباسئ الی الله الله رب العزت ته توبة توبه نصوحا خالصه. توبة نصوحا تعریف علما کرام داسې کوي چې په صفا زړه سره توبه، چې په زړه کې بیا د هغه ګناه خیال هم را نشي. که د توبې نه پس د هغه بدو خیال بیا په زړه کې راغلو نو پوه شه چې په توبه کې څه کمی دی، او د ګناه هغه جړ چې دی د زړه نه دی وتلی. نو داسې توبه وباسئ چې بیا ستا په زړه کې د هغه ګناه خیال هم را نشي. نو داسې توبه وباسئ چې واپس تاسو بیا ګناه ته اعاده نه کوئ. نو توبو الی الله توبة نصوحا، توبة نصوحا یعنی داسې توبه وباسئ، خالصه توبه وباسئ. او بیا حدیث شریف کې په دې باب کې اول نمبر حدیث وعن ابي هريره رضی الله عنه قال، سیدنا ابو هريره رضی الله عنه نے روایت دے فرمائی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول، ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم ناوریدلی چې فرمایلی والله انی لاستغفر الله واتوب الیه فی اليوم اکثر من 70 مره. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انی لاستغفر الله، زپا یعنی ز بخنه غواړم الله رب العزت نه، واتوب الیه وغه ته توبه وباسم فی اليوم اکثر په ورځ کې زیات من 70 مرتن د 80 کرتونه، یعنی زه په ورځ کې د 80 کرتونه زیات د الله تعالی نه بخنه غواړم او هغه ته توبه وباسم. دا د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هغه فعل چې دی بکولو. نو په دې کې چې دی دا د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چې دا کم فعل کولو توبه یې ویستله، نو په دې کې خدا نه و چې علیاذ بالله رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ګناهګارو، نه، بلکې دا یې مونږ او تاسې ته ښودل، امت دپاره ښودلو دپاره. او فواید د دې حدیث نه چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چې کوم استغفار کولو دا د امت د ښودنې دپاره یې کولو، امت د ښودلو دپاره یې کولو. او د استغفار چې دی ډېر زیات فواید دي، نور حدیث به راشي. دویم حدیث په دې باب وعن الاغر بن یسار المزنی رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا مبارک فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل یا ایها الناس توبوا الی الله، ای خلکو الله تعالی ته توبه وباسئ، واستغفروا او بخشش ترنه وغواړئ. فانی اتوب فی اليوم 100 مره، ځکه چې زه د دې باوجود چې زه پیغمبر یم زه په ورځ کې 100 کرته الله تعالی ته توبه وباسم. سو 100 کرته. ګورئ په حدیث کې اوس تعرض راځي، ظاهرا هو پته لګي چې د ابو هریره رضی الله عنه د حدیث نه معلوم شو چې نبی صلی الله علیه وسلم په شپه ورځ کې چې دی 80 کرتو نه زیات استغفار وغوښتلو. او په دې روایت کې
په دې حدیث کې د سلو کرتو بیان دی، نو په ظاهر د دوانو حدیثو کې تعارض دی او اختلاف دی. خو د دې نه جواب دا دی چې یا په دوانو حدیثو کې استغفار څه شمیر چې دی هغه مقرر نشته، بلکې مراد تینا زیاتوالی دی چې نبی علیه صلوات و سلام مبارک الله تعالی نه ډیر بخښنه غوښتله. او بل فائدہ د دې حدیث نه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم استغفار ویل، علامه ابن جوزی رحم الله فرمایي چې ګناهګار د پاره استغفار په دې اعلی دی، ځکه چې د ګناه کپړو ته د خوشبو په ځای صابون ته ضرورت وي. دویم د دې روایت نه حضور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم استغفار ثابت شو. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک دا بخښنه غوښتل څه د خپل ځان د پاره نه او بلکې د امت د ګناهونو د پاره، او چې ای ربا زما امت چې کم ګناهونه کوي زه درنه معافي غواړم. لکه چې یو کشر د چا سره څه زیاتې وکړي نو د هغه مشر د هغې مظلوم نه معافي غواړي چې خیر دی دا کشر دی نه پوهېږي زه درنه معافي غواړم. او نور په دې کې ډېر ګڼ اقوال دي، خو یو څو اقوال ما تاسو ته ذکر که. او بل حدیث په دې باب کې وعن ابي حمزه انس بن مالک الانصاري خادم رسول الله صلی الله علیه وسلم رضی الله عنه قال، رسول الله صلی الله علیه وسلم خادم چې ابو حمزه انس بن مالک انصاری نه روایت دی فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی الله افرح بتوبتی، خامخ الله افرح ډیر زیات خوشالیږي بتوبت عبده په توبه د خپل بنده. نو الله تعالی د خپل بنده په توبه د دین زیات خوشالیږي من احدکم سقط علی بعیره وقد اضله فی ارض فلات، چې په تاسو کې سقط علی بعیره یو کس ناڅاپه ورکشي اغي اوخه ورکشي وقد اضله فی ارض فلات، یعنی په دشتو بیابانو کې هغه تینا ورکشي نو چې هغه بیا مومي نو دا به څومره خوشحاله نو دونم زیات الله رب العزت زیات خوشحالېږي د خپل بنده په توبه ایستلو باندې. وفي روایت لمسلم د مسلم په روایت کې داسې دي لله اشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب الیه من احدکم کان علی راحلته بارض فلات، الله تعالی ته چې کله د هغه یو بنده توبه وباسي نو د هغه د په توبه د دې نه زیات خوشحالیږي چې کله په تاسو کې یو کس خپل سوارلی په یو دشت بیابان کې سور وي او فن فلتت منه د هغې د دې نه وتښتي هغه سوارلی دې نه سوارلی څه شي هغه وتښتي وعلیها طعام و شراب، په هغه باندې د خوراک څښاک هم وي. او بیا چې دی فایس منها او چې کله د هغې پیدا کولو نه دا څه شي نا امیده شي منها د هغې نه د هغې پیدا کولو نه نا امیده شي فاتا شجرتن یو ونې ته لاړ شي فاضطجع فی ظلها د هغې په سوري کې وده شي بس هسې هم نه پیدا کېږي نو څه وکړم نو نور خو څه کېږي نه بس نا امیده دی. وقایسه من راحلته نو دی په داسې حالت کې وده شي چې خپل د دې راحلو هیڅ امید نشته، بس د دې راحلې نه دا مایوسه دی بس دا خو هسې هم نه پیدا کېږي. فبینما هو کذلک، په دې حال کې چې اذ هو بها قائمة عنده ناڅاپه هغه اوښه خوراک څښاک سره او د سره نږدې ودرېږي فاخذ بخطامها او د هغې په راتلو دا رابیدار شو هغه واګې ونیسي ثم قال او بیا وایي من شدة الفرح د ډېرې خوشحالۍ نه داسې وایي چې اللهم انت عبدي وانا ربک، الا ته زما بنده یو زه ستا رب یم. اخطا من شدة الفرح نو دا خطا شو د زیات خوشحالۍ د وجې نه د زیات خوشحالۍ د وجې نه څه شی شو دا خطا شو. داسې کس خو نه ویلي بلکې د ډېرو خوشحالۍ نه خطا شو، خو مهربان رب چې دی په دې باندې هم خوشحالېږي، یعنی الله رب العزت چې دی دې نه زیات خوشحالېږي. الله رب العزت چې یو بنده دا وګوره د ډېر د خوشحالۍ د وجې نه د خولې نه الټه خبره ووته نو دې نه هم زیات الله رب العزت خوشحالېږي.
نو د دې حدیث شریف نه چې ډېر فائدې فهمي یو څو فواید به موږ ذکر کو د دې حدیث نه ګورئ الله تعالی چې دی په توبه ډېر خوشحالي دویم یوازې سفر نه دی پکار ګینی کیدای شي چې څه مصیبت ورته پیښ شي دریم نمبر چې کله انسان د ظاهري اسبابو نه نظر کړ شي نو الله تعالی د ځان سپارل پکار دی په دغه وخت کې چې دی الله تعالی خپل مددگار را لیږي یا خپل مدد راولېږي څلورم شاګرد د پوهولو دپاره که استاز مثال ورکړي نو دی کې نو دا یو ښه صفت دی نو دی کې څه خبره نه ده پنځم که د انسان عقل ډیر یعنی مطلب غمجن وي یا ډیر خوشحالۍ نه کار پرېږدي انسان باندې داسې وخت راشي یعنی هغه عقل چې دی هغه بس کار پرېږدي ډیر د غم د وجې نه یا د خوشحالۍ د وجې نه په دغه وخت کې د دې نه څه شریعت نه خلاف خبره وځي نو الله تعالی دی په هغه باندې نه نیسي البته که دا غلط کار د حقوق العباد سره تعلق ساتي په دنیا کې به د باندې شرعي حکم چې دی هغه به جاری کیږي او په آخرت کې به خلاصي دا به خلاصي بیا مومي مثلا یو کس په ډیر غم کې و چې په دغه وخت کې عقل کار نه کوي په ځان پوه نه شي او په وسلې لاس کې وه بل مسلمان ته نه ولګي او هغه مړ شو نو دته به د قتل سزا ورکولی شو په آخرت کې دی ګناهګار نه دی دلته په دې حدیث کې دا رالل چې الله تعالی خوشحالېږي نو دلته په حدیث کې اگر چې د خوشحالي راغلی دا ذکر خو راغو خو خوشحالي نسبت الله تعالی ته دا مجازي دی ځکه چې خوشحالي خو هغه چا ته حاصلېږي چې چا زړه وي نو الله تعالی د اندامونو نه پاک دی د دې وجې نه دلته مجازي معنا ترې مراد ده یعنی ته الله تعالی رضا ترې نه مراد ده الله تعالی راضي کیږي او بیا وی چې اللهم انت عبدي وانا ربک ای الله ته زما بنده زه ستا رب یم ډېر خوشحالۍ د وجې په غلطۍ سره هغه دا جمله وایي نو صحیح وینا خو دا وه چې انت ربي وانا عبدک دا یې ویلي وي نو په دې کې بیا څه خبره نه ده چې یو کس په خطا یې ووایي نو الله رب العزت ډېر زیات مهربانه دی الله رب العزت چې دی ډېر زیات خوشحالیږي د یو بنده په توبه باندې ځکه چې هلته الله رب العزت ته چې څوک توبه وباسي نو بیا الله رب العزت پرې رحم کوي او بل روایت وعن ابي موسى عبد الله بن قيس الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ابو موسى اشعري نه روایت دی چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ان الله تعالی يبسط يده بالليل الله تعالی د شپې لاس خوري يبسط خوري يده يد بالليل د شپې لیتوب مسیء النهار څه دپاره دې دپاره چې د ورځې ګناهګار توبه وباسي ویبسط یده بالنهار او دې دپاره چې لیتوب مسیء اللیل او دې دپاره چې د شپې ګناهګار توبه وباسي حتی تر دې تطلع الشمس من مغربها تر هغه وخته پورې چې کله نور د مغرب د طرف نه راوخیږي تر هغه وخته پورې چې دی دا توبه قبلېږي نو دا الله تعالی چې دی د خپل بنده توبې ته منتظر وي چې زما بنده چې دی توبه به کله وباسي نو په دې حدیث کې الله تعالی د لاس یعنی ید خورولو مطلب دا دی لکه څنګه چې مونږ د الله تعالی نه څه شیز غواړو نو په دعا کې ورته لاس پورته کو نو یو فقیر د مالدار نه څه غواړي نو لاس ورته ونیسي که نه چې څه راکه دغه شان الله تعالی په خپل شان لایقه سره خپل بنده توبې ویستلو ته انتظار کوي چې زما دا بنده به کله توبه وباسي خدا یاد ساتل پکار دي چې الله تعالی زمونږ توبې ته څه احتیاج نشته چې الله رب العزت زمونږ توبې ته احتیاج دی چې محتاج دی نه دلته کې مخصوص صرف دا دی چې الله تعالی د خپل بنده توبې ته داسې خوشحالیږي لکه څنګه چې مونږ په دې امید کې الله تعالی د دعا کوو چې لاسونه ورته پور کوو چې یا الله زمونږ دا دعا قبول کړي ګورئ او بله خبره په دې حدیث کې د الله تعالی د لاس مفهوم په دې حدیث کې د بیان راغلی دی نو الله تعالی د لاس خوشته خو زمونږ د لاسونو په شان لاس نه دی ځکه چې د الله تعالی په شان څه شیز نشته لکه الله رب العزت فرمایي چې لیس کمثله شی
او د لاس خورولو مطلب یعنی ید امام نووي رحم الله فرمایي چې په دې حدیث کې د الله تعالی د لاس خورولو نه مراد د توبې قبلول دي او په لاس سره یې ځکه تعبیر وکړو چې عرب کله یو شی خوښوي نو هغې ته لاس وړاندې کوي، که بدې ګڼي نو لاس ترې نه بندوي، که بدې ګڼلو خو بیا ترې نه لاس بندوي او که نه لاس ورته خوروي. نو ځکه یې په دې باندې امام نووي رحم الله فرمایي چې ځکه یې تعبیر په دې وکړو. اور فواید د دې حدیث شریف چې الله جل شانو په خپل بندگانو خصوصي فضل او حلم ذکر دی په دې کې. او دویم د توبې قبولیت چې دی څه خاص وخت نه دی بلکې هر وخت د دې دروازې چې دی هغه کلاوي دي. اوس که په دنیا کې یو کس وي هغه به وایي چې ته بس مالداره کس دی، بس تاسو به سره ورځې راځئ دا به تاسو ته میلاوي شپې به نه راځي. نو الله رب العزت ته چې دی هر وخت توبه ویستلی شي. دریم بنده ته پکار ده چې توبه کولو کې تیزی وکړي، تاخیر نه دی کول پکار، او توبې دروازې چې دی هغه بندې نه دي. نو چې کله توبې دروازې بندې شي نو یعنی کله به بندېږي چې کله نور مشرق په ځای مغرب نه وخیږي نو بیا به توبې دروازې بندېږي.